ستړي مشئ، زه خالده نیاز یم او نن تاسو د ملیشیا هغه مشهور جومات ته بیایم چې د نړۍ په کچه کرسټل جومات په نوم پیژندل کیږي. د ملیشیا د ترنګانو ایالت د اسلامي میراث په پارک کې د یو جیل پر غاړه د ښکلي جومات فلاړ دی. د اسلامي معمارۍ دودیزه ښکلا او عصري ډیزاین په داسې ډول پکې یوځای شوي چې د نړۍ له ځانګړو جوماتونو څخه یې جوړ کړی دی. کرسټل جومات په کال 2008 کې پرانیستل شو. د دې په جوړولو کې ښیښه، فولاد او کرسټلي مواد کارول شوي دي. 4 لوړ منارونه او 9 ښکلي ګنبدونه یې د لمر په رڼا کې داسې ځلیږي چې د اوبو پر مخ یې انعکاس ځانګړې ښکلا رامنځته کوي. له هوا څخه د جومات لید داسې ښکاري لکه پر اوبو چې ولاړ وي. د ودانۍ هندسي جوړښت، ښکلي ښیښې او شاوخوا زرغونه چاپیریال دا ځای د لیدونکو لپاره یو ځانګړی جذابیت ګرځولی. د ماښام له رارسېدو سره د جومات بڼه نوره هم بدلیږي. رنګینې LED چراغونه یې ټوله ودانۍ روښانه کوي او د اوبو پر مخ یې انعکاس یو زړه راښکونکی انځور جوړوي. همدا وخت د دې جومات ښکلا تر ټولو زیاته څرګندېږي. کرسټل جومات یوازې د عبادت ځای نه دی، بلکې د ملیشیا د اسلامي تمدن، معمارۍ او پرمختګ یو مهم سمبول هم ګڼل کیږي او هر کال زرګونه سیلانیان او عبادت کوونکي د دې د لیدو لپاره ورځي. که د نړۍ د تاریخي، اسلامي او سیلانیزو ځایونو په اړه نورې داسې ویډیوګانې خوښوئ نو له شال نیوز سره ملګري پاتې شئ.